نه غواړي چې یو آزاد سرلوړی مستقل افغانستان واوسیږي. غبرګون باید څه وي؟ پنجاب کله زموږ د جنګ توان لري خو له شانه باداران یې پیسې اخیستې دي، غواړي چې پروژې پلي کړي. دغه منطق د منلو دی. پښتانه او بلوچان یو ځای د دې تورمخي پنجابي د دې انګریزي استعمار مقابل کې ودرېږي. تاسې که د هغه سیاسي نظامي لیدلوري نه د پاکستان په دغه وضعیت باندې وغږیږئ، کوزه پښتونخوا یو افغان چې په فیسبوک کې چې ولیکي په نیمه شپه کې راځي چې اغوا کېږي، تارګېټ کېږي، وژل کېږي. ولې تر اوسه پورې یو ملي تعریف ته ونه رسېدل سره محکوم افغانستان د پاکستان برخه ده او زه پاکستانی یم. په دغسې خانانو پسې موږ روان یو. هماغه پخوانۍ دښمني ده که دا د دښمنۍ یو نوی رنګ بولئ؟ چغې ونه کړه چې زه هغه وخت پاکستان جوړېږي چې افغانستان کې اور بلې افغانستان تباه شي. څه باید وشي چې د دې مخه ونیول شي؟ لعنت پکار ده هغوی ته وویل شي چې افغانان یې بې سرنوشت مبتلا کړه او دوی ته یې دویم کور ویلی، دا یې خپل ورونه ګڼل. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. د نن په بحث کې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان باندې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان همدارنګه نړیوالو رسنیو یو شمېر هیوادونو دوی غبرګون ښودلی، دوی د پاکستان دغه ډول برید غندلی دی چې په هغې کې ملکي خلک، ماشومان او ښځې شهیدان شوي دي. همدارنګه په افغانستان دننه د پاکستان د دغه برید په وړاندې د افغانانو نفرت، د افغانانو کرکه او د افغانانو غبرګونونه هم اوج ته رسیدلی دي. ډېری افغانان آن په پرله پسې ډول باندې د افغانستان اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د غچ اخیستلو دپاره لاس په کار شي. خو دا چې د دغسې پیښو په وړاندې څه وشي، د افغانستان اسلامي امارت څه وکړي، د افغانانو ښه سیاسي تګلاره به څه وي، او همدارنګه د پاکستان د دغسې بریدونو د مخنیوي دپاره څه اقدامات پکار دي، په دې اړه باندې نن په بحث کې را سره د پوځي او سیاسي چارو شنونکی او د حالاتو څارونکی احمد خان اندړ صاحب مېلمه دی. اندړ صاحب تاسو ته د سیاق سټوډیو ته هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی عابد احساس صاحب تاسو ته او د امونه تر اباسینه ټول افغانانو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. مننه. اندړ صاحب، د پاکستان د چارواکو او همدارنګه د پاکستان د سانسور شوو ځینې رسنیو د هغوی عکس العملونه به تاسې اورېدلي وي چې په افغانستان کې د ښځو، سپین ږیرو، ماشومانو د دوی د شهادت نه وروسته وایي چې دوی د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه کوي لکه داعش چې د هغې ګڼ قماندانان یې په نښه کړي دي. خو په داسې حال کې چې نړیوالې رسنۍ، د افغانستان رسنۍ، عام خلک د هغوی تصویرونه ښیي چې هلته یو کلن تیخوري ماشومان، هلته مېرمنې، هلته سپین ږیري دا شهیدان شوي دي، هلته قرآن کریمونه تیکه تیکه شوي دي. د دوی دغه منطق، دغه استدلال ته په څه نظر ګورئ او د یو افغان په توګه باندې د دغسې استدلال په وړاندې او د دغسې عمل او چلند په وړاندې غبرګون باید څه وي؟ ستاسې خبره څه ده؟ تحلیل څه دی ستاسې؟ مننه کوم. لومړی خو د پنجابستان د درېش په وړاندې دغه هوایي برید چې په دې کې زموږ ماشومان، خویندې، نارینه او همداسې د خدای پاک کلام پکې د حملې لاندې راغلل، شهیدان شول. دغه برید دوی باندې د خدای لعنت وایم او بیا د خپلو هېوادوالو هغو شهیدانو ته چې په دې برید کې شهیدان شوي دي د خدای جنت فردوس غواړم او ټپیانو ته بیړنۍ روغتیا غواړم. زموږ دغه ګاونډی چې ګورئ پاکستان خلاف د هر راز بشري، اخلاقي، اسلامي او بینالمللي قوانینو دغه برید ترسره کړی ده. خو نږدې 130 کاله کېږي چې زموږ خاوره کله چې انګریزي استعمار له موږ نه جدا کړې ده، زموږ هېواد ته د برټانوي هند بیا وروسته چې په 1940 کال کې خپل ګوډاګی او پرکټی ظالم مستبد حکومت د اسلامي په نوم، خو اسلامي نه ده بلکې کفري قوانین لري، د پاکستان په نامه یو هېواد جوړ کړ چې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي اغراضو لپاره. او نن موږ وینو چې پاکستان په دې 50 کالو کې زموږ په کورنیو چارو کې مداخلې کړي دي، نه غواړي چې یو آزاد سرلوړی مستقل افغانستان واوسیږي.
زموږ د هیواد پرمختګ نه مني. وروسته د اسلامي امارت د دویم ځل بریا څخه چې اوس دلته امنیت راغلی، بیا رغونې راغلي دي، دوی د خپلو بادارانو په اشاره باندې چې نه غواړي د چین، د روسیې، د هند، د ایران پروژې زموږ په هیواد کې پلي شي، دغه کړنې ترسره کوي. له جمهوریت نه را په دې خوا دوی نږدې 700 ځلې زموږ په خاوره باندې بریدونه کړي دي، زموږ بېګناه خلک یې وژلي دي او د خپلو اغراضو د رسېدو لپاره کړنې کوي. دوی لویه بهانه TTP او همداسې نور ډلې نیسي چې هغه ټولې نړۍ ته معلوم ده چې پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته په لسګونو ډلې روزل کېږي چې غربیان یې پیسې ورکوي تر څو افغانستان ته، چین ته، هند ته او د مرکزي اسیا هېوادو ته یې ورسوي. تاسو به شاهد یې چې عین په مسکو کې کله چې په هغه کنسرتخونو کې حمله وشوه، هغه تاجکان وو او تاجکان ویل چې موږ ته د پاکستان د اسیا له خوا څخه دندې راسپارل شوې. نو پاکستان غواړي چې په خپل کور کې چې کومې ستونزې دي او د دوی د خراب سیاستونه پیدا شوي دي هغه پړه په افغانانو ور واچوي. اندر صاحب، کوم سیاسي منطق یا کوم سیاسي څرګندونې چې د پاکستان د خوا نه دي په همدغه حالاتو کې د همدغه برید نه وروسته یا د دې نه وړاندې چې پخوا پاکستان په کابل باندې برید وکړو او د هغې نه وروسته په نړیوالو سټیجونو باندې په ترکیه کې په قطر کې خبرې اترې وشوې، د خبرو په میز باندې چې د دوی کوم سیاسي منطق و او اوس په افغانستان کې د ماشومانو، د سپینګیرو او د ښځو له شهادت نه وروسته چې دوی کوم منطق کاروي، دغه سیاسي منطق ته د دوی په څه نظر باندې ګورئ؟ د دوی دغه سیاسي منطق د یو دولت په توګه، د یو مسؤل ارګان په توګه باندې، د یو هیواد په توګه باندې، د یو ملي دریځ په توګه باندې د یو هیواد دغه منطق د منلو دی یا د دوی دا منطق سم دی یا د دوی دا منطق د نړیوالو اصولو برابر دی؟ ګورئ ښاغلی احساس د پاکستان سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت دومره کړکېچن ده چې ملکي او نظامي چارواکي د روحي تکلیف سره مخامخ شوي دي، نړیوالو ته هم بدنامه دي، خپلو خلکو ته هم شرمنده دي، دوی سیاسي منطق نه لري. موږ ولیدل چې په مذاکراتو کې هم له ډېرو هغو کړنو نه کار واخیسته چې غوښتل په افغان لوري فشار راوړي او د خپلو بادارانو په اشاره کړنې کولې. دوی نه سیاسي منطق لري، نه په اسلامي قواعدو پوهېږي او نه په جرګو مرکو پوهېږي. تاسو ولیدل چې په قطر او په ترکیه کې تړون وشو چې بیا به یو په بل بمباري نه کړي، خو دوی هغه تړون ته پابنده پاتې نه شو، بیا هم زموږ پاکه خاوره د بمبار لاندې ونیوله او دلته دا ماشومان چې وژل شوي دي دا ټوله نړۍ ورته ګوري، اسلامي او غیر اسلامي هېوادونو ته ګوري. دوی باید پوه شي چې افغانان خپل غچ نه پرېږدي، افغانانو تل خپل غچ اخیستی او د دوی پلار چې انګریز ده او نیکه چې امریکا ده د هغوی له بادارانو سره دلته په دې پاک خاوره راسملولي دي او هغوی ته یې خوله ماتونکی جواب ورکوي. نو پنجاب کله زموږ د جنګ توان لري خو له شانه یې باداران دي، پیسې اخیستې دي، غواړي چې پروژې پلي کړي. د دې پروژې پلي کولو لپاره له هر څه نه تېر دي، دوی په خپلو خلکو رحم نه کوي. تاسو ولیدل چې 2 میاشتې وړاندې په لاریون کوونکي 250 نفره یې ووژل، فیر یې ورباندې وکړه. همداسې پښتانه، بلوچستان، سندان د دوی د ظلم لاندې دي. دوی نه په سیاست پوهېږي نه د هېواد په فکر پوهېږي، یوازې د افغانانو له وینو څخه خپل سر د اقتصاد په چرخش راوستی وو او کله چې اوس د افغانانو وینه بنده شوې ده بهانې لټوي څنګه بیا د افغانانو وینه توی سي او دوی د افغانانو له وینې خپل ژوند په مخ بوځي، خپل بقا په مخ ویسي. د دوی لویه غوښتنه دا ده چې څنګه افغان لوری د ډیورنډ کرغړنه کرښه په رسمیت وپېژني او دوی ارامه کیني. نه، دا د دواړو خواو د ملتونو تصمیم ده چې هغوی څه تصمیم ورباندې نیسي. هېڅکله به دوی خپل اهدافو ته ونه رسېږي. ښه به دی چې که د خپل هېواد همدا اوس امنیتي وضعیت جوړول غواړي، اقتصادي وضعیت جوړول غواړي، افغانستان د دوی لپاره ښه ګاونډی ده، ښه ترانزیتي لاره ده. زموږ وضعیت که ښه وي، موږ په امنیت کې یو، په سوله کې یو، زموږ اقتصاد که ښه کېږي په دوی باندې مستقیما اغېز لري. خو دا تورمخي پنجابیان په دې نه پوهېږي، یوازې پخواني خوبونه ویني، په عمق د ستراتیژي کې هېڅ راز بدلون نه راولي. اندر صاحب، څه چې ګورو د ډیورنډ کرښې اخوا کوم پښتانه چې دي په هغوی باندې بمبارونه وشولو،
تاسې د هغه نظامي لیدلوري نه د هغه نظامي نظریې له مخې دغه وضعیت د پاکستان څنګه وینئ؟ هیوادونه، پوځي رژیمونه او پوځي واکونه په کومو حالاتو کې دغه حد ته رسیږي چې په خپل ځان باندې هم خوله لګوي، په خپل همسایه باندې هم خوله لګوي او خپل قومونو باندې هم لګیا دي بمبار کوي، په پښتنو هلته بمبار کوي، د بلوڅو سره هغه وضعیت دی او دی خوا بیا په افغانستان کې همدغسې د ناامنیو دپاره د جګړې دپاره یوه بهانه لټئ. تاسې که د هغه سیاسي نظامي لیدلوري نه د پاکستان په دغه وضعیت باندې وغږیږئ؟ ما وویل چې د پاکستان وضعیت دومره کړکېچن ده چې نه په خپلو خلکو چې دغه دروغجنه پروژې جغرافیه کې پراته دي رحم کوي، نه په ګاونډیو، ځکه چې دوی دندې اخیستې دي او د پښتون سره خو پښتنو بلوچ سره دواړو سره دا اته اویا کال کېږي چې ظلمونه یې کړي دي، ډېر بمبارونه ورباندې کړي. که 2011 کال د وزیرستان د سوات پیښې موږ وګورو چې هلته 100,000 پښتانه یې ووژل، 10,000 لا دره کړي، په هغو کې 15,000 زموږ پښتنې خویندې دي چې دوی به ولیدي تر اوسه ورکې دي. یعنې دوی دښمني له پښتون سره له افغان سره ده، که هغه هزاره وي اخواته د ډیرنډې کرغنې کرښې اخواته، که هغه بلوڅ وي که پښتون وي، دوی دښمني ده ورسره، د خپل ځان بقا په همدې کې ګوري. خو د دوی تر شا قوي باداران یې ولاړ دي. تاسو ګورئ چې د نړۍ هېڅ میډیا په دې باندې غږ نه جګوي. دا د بشر د حقوقو دروغجنې ادارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوی باندې فشار نه راوړي. یوازې هغه پښتانه چې دوی سره پراته دي په هغو خو ظلم کوي، په افغان کډوالو چې هلته په خپله خاوره کې پراته دي څومره ظلمونه روان دي، څومره زندانونو ته ډک دي، په څه قسم یې په الټیماټوم په جبري توګه خلاف د هر راز بشري اسلامي بینالمللي قوانینو بیرته راستنوي. دا هغه ظلمونه دي چې دوی په تېر وخت کړي دي. دغو پښتنو لپاره هم زما دا وړاندیز ده چې ټول دی یا د ټي ټي پي سره یوځای شي او یا د منظور پښتون ښاغلي منظور پښتون غږ واوري او یو موټی شي د پنجاب ته خوله ماتونکی ځواب نه کړي. ټول عمر به دوی چوکیداري، بې تعلیمه به وي، له خپلې ژبې به خلاص وي، د ترهګر په نامه به وژل کېږي. او دوی چې دغه زموږ پښتنو چې د خپلې ټوپکې ساتلي، خپل د تره زمن ورونه پرې وژني، دښمني کوي، د دې مخه دی د پنجابي استعمار د دې ظالم کفري لعنتي فوج مخې ته راواړوي او ورسره ولې جنګېږي. ځکه چې ازادي د تورې په زور اخیستل کېږي، نه د زاریو د ترانو چې دوی ترانې کوي، لاریونونه کوي. دا پنجابی نه دیموکراسي پېژني، نه جمهوریت پېژني، نه ستاسو لاریونو ته، نه ستاسو وړاندیزونو ته اوکې وایي یا جواب درته وایي، بلکې د سره باید د تورې په زور معلومه شي. موږ هیله لرو چې نور موږ د پښتنو هغه حالت نشو لیدلی. د آزاد افغانستان پښتنو چې دا 50 کاله 5 میلیونه شهیدان ورکړي دي، څومره هم کډوال ورکړي دي د خپل ازادي او د خپل استقلال لپاره. زموږ هیله دا ده چې پښتانه او بلوچان یو ځای د دې تورمخي پنجابي د دې انګریزي استعمار مقابل کې ودرېږي، که نه بله لار د خلاصون نه لري. څومره دې ته مجبور شوي دي چې دا کار وکړي؟ وګورئ له خان عبدالغفار خان نه شروع چې په زندانونو کې ټول عمر تېر کړ، بیا صمد خان یې څنګه شهید کړ، بیا په دا اوس وخت کې نقیب یو ځوان یې څنګه شهید کړ، داسې مشال یې څنګه شهید کړ د ازادۍ په خاطر، عثمان کاکړ لالا یې ولې شهید کړ، ګیلمن شهید یې ولې شهید کړ، خو د ازادۍ ترانې ویلې، همداسې علي وزیر یې ولې شهید کړ، بخښنه غواړم عارف وزیر، علي وزیر ولې په زندان کې پروت ده. دا خو هغه څه دي چې دوی د ازادۍ غږ جګوي. هر پښتون چې خپل حق په دیموکراسي په توګه وغواړي هغه وژل کېږي، تارګېټ کېږي، زندان ته اچول کېږي. ښه به دا چې تور راواخلي. نور چې له تاسو نه خپلې، زما افسوس راځي چې هغه د پښتنو غږونه زه اورم چې د فوج څومره ظلمونه پرې کړي وو، تجاوزونه پرې کړي وو. هم په یاد دي که نه دي په یاد، څو کاله وړاندې په وزیرستان کې. او دا زموږ خویندې چې پیغلې زړې بولي دي او بیا له شرمه راتلی نه شي. او پښتون ټول عمر په بهر هېوادو کې مزدوري کوي، اولادونه یې دلته بې سرپرسته، بې تعلیمه، بې سواده پاتې کېږي، کار نه لري، روزګار نه لري، بیا یې مجبوره کوي ماشینونه ورته ایښي دي، مدرسې ورته جوړ کړي چې هغه ټول مخصوصي کړي، ټول نه ترهګر جوړوي. بیا بېرته همدا ظالم کفري فوج د انګرېز همدا پاکستاني فوج یې بېرته بمباردوي، دغسې عملیات ورباندې شروع کوي، خپله یې وروځي، خپله شرایطو ته اماده کړي، بیا یې وژني. نو پښتون ته بیا نو له دې نه بد شرم پکار ده. نور څومره انتظار کوي؟ دا وخت رسېدلی ده او وخت د دروغجن قرارداد
د ګندمکو د ډیورنډ پوره ده 31 کاله تېرېږي. نور موږ باید د نورو هېوادونو زده کړو، جرمني نه زده کړو چې څنګه شرقي جرمني او غربي جرمني یو دیوال منځ کې خپله بیلونه او کلنګونه او سوټکونه راواخیستل، دیوال ړنګ کړ او یو هېواد شو. موږ هم باید که له موږ سره نه یو ځای کېږي آزاد پښتونستان دې جوړ کړي او که له آزاد افغانستان سره یو ځای کېږي لوی افغانستان به جوړېږي. دا د دغه ملت په ګټه ده. تر څو به دا 90 میلیونه افغانان په اور کې سوځېږي او بې اتفاقي به هم په منځ کې همدغه ګوډاګیان، همدغه انګریزانو، شرقیانو، غربیان اچوي، خپله کې به هم جنګېږي او ځورېږي به هم. تاسو وینئ چې د پښتنو په محکوم افغانستان کې څه رقم ژوند ده، اصلا د ازادي د خبرو نه لري. دا تورمخې پنجابی چې وایي چې پښتانه ته راګرځي، دا خو دوی شرایط عمله کوي، په زور یې نوم په نړۍ کې بدوي چې همدغسې بمبارتونه پرې وکړي او بیا باداران ملګري ملتونه هېڅ غږ ونه کړي. زه باور لرم چې یو د کوزې پښتونخوا یو افغان چې په فیسبوک کې هم چې ولیکي په نیمه شپه کې راځي چې اغوا کېږي، تارګېټ کېږي، وژل کېږي، زندان ته اچول کېږي. آیا دوی د خپل امنیت نشي وایي چې هر ورځ کې اسلامي امارت باندې TTP باندې کې نورې ګروۍ باندې کې 100 سلنه اغزن سیمې نیولې ده، کامرې لري، ټکنالوژي مخکې ده چې تا ته یو انار نه درځي، افغان څنګه در تېرېږي په دې سر یې وله. دا تلکي اردو چې ته وایه چې شپږم اردو په نړۍ کې دا اټومي قوت دی، دا شیطاني پولیس، دا شیطاني استخبارات دي چې ټوله سیمه نړۍ تر بازابه ده. دا خپل امنیت نشي وایي چې به موږ یې نیسي د دروغو تهمتونه کوي په نړیوال سټېجو کې. خو نه غواړي سرلوړی افغانستان نه غواړي، پرمختللی افغانستان نه غواړي، د لوی افغانستان له جوړېدو نه ډار لري، خپل مرګ په سترګو ویني، ځکه خو دا تورونه لګوي. اندر صاحب دغه داستان او همدغه شکوه، همدغه کوم حالت چې د پښتنو دی او د کوم نه چې دغه پښتانه ژاړي، د کوم نه چې د پښتنو تکلیف دی، د کوم نه چې د پښتنو ستونزه ده، د تاریخ نه رانیولې تاسو د مشرانو نومونه واغسته او بیا هم تر اوسه پورې یاد کړه او دا سلسله را روانه ده. د یوې خوا نه یوه پالیسي ده، همغه په یو دریځ روانه ده، همغه پالیسي تطبیق کیږي په بار باندې د نیکونو سره، د پلرونو سره، بیا د زامنو سره همغه یوه پالیسي مخ ته وړل کیږي او همغه شومه پالیسي ده چې هغه د دوی ګټې وټې خوري، د دوی ژوند خوري، د دوی ثبات خوري، د دوی اقتصاد خوري، د دوی د پرمختګ مخه نیسي. خو بل خوا په مقابل کې ولې د دغسې پالیسیو په مقابل کې خپلو هدفونو ته، خپلو ملي تعریفونو ته پښتانه سره نه رسېږي، لکه څنګه چې مخکې تاسې پې غږ وکړلو چې باید نور سره یو غږ شي او خپل یو تعریف ته ورسي. ولې تر اوسه پورې یو ملي تعریف ته ونه رسېدل، سره خپل ملي پیژندګلوي ته سره ونه رسېد، خپل هغه ستونزه درک نه کړه چې د کومې ستونزې نه دوی د دغه حالت سره مخامخ دي، د کومې ستونزې له وجې نه دوی وژل کېږي، د کومې ستونزې د وجې نه دوی سیاست نشي کولی، مدني فعالیت نشي کولی، دوی مظاهره هم نشي کولی، د دوی هر سیاست ته بغاوت ویل کېږي، د دوی مدني حرکت ته بغاوت ویل کېږي، د دوی ټوپک راغستلو ته چې هغه د خپل حق دپاره راغلي هغې ته ترهګري ویل کېږي، او بیا بلوڅانو ته چې د هغوی مبارزو ته د ترهګرۍ نوم ورکول کېږي، په نړیوالو سټیجونو ورکول کېږي. څنګه دغه خلک خپل ملي تعریف پیدا کړي او ملي تعریف ته ولې تر اوسه پورې نه دي رسېدلي؟ هغه ستاسې مشاهدې د دغه حالاتو نه، تاسو یو نظامي مسلکي افسر یاست او دغه حالت مو ټول په سترګو باندې لیدلي دي. ولې افغانان په لر او په بر کې تر اوسه پورې یو ملي تعریف ته، یو ملي پالیسۍ ته، یو ملي هدف ته نه دي رسېدلي؟ لومړی خو دا چې په آزاد افغانستان کې دا 100 کاله کېږي 3 زبرځواکه چې انګریزانو، بیا روسانو، بیا امریکایان د خپلو پرکټیانو سره راغله چې د ناټو غړي هېوادونو زموږ په هېواد کې جګړې وې. که چیرې آزاد افغانستان قوي کېږي، په پښو ولاړ وي، نو دا ډېر اغېز لري ورباندې، اخوا پښتانو باندې، او خامخا به له هغوی سره مرستې هم کېږي، کومک به کېږي. او له بلې خوا هغه پښتانه د دومره ظلم لاندې ساتل شوي دي چې کله چې سیاسي ذهنیت نه وي، سواد نه وي، خپل تاریخ ونه پېژني، هلته ټوله ورځ په ماشومانو جان پاکستان وایي او هیڅ له خپل تاریخ ته نه پرېږدي چې یو کتاب مطالعه کړي. هغوی خپل نږدې مشران، که همدا اوس ورته وایي چې خان عبدالغفار خان څوک دا ځوانان نه پېژني. له بل لوري په پښتنو کې د انګریز هماغه فورمولې پیاده کړی چې تفریقه واچوه، حکومت وکړه، سختې تفریقې پکې اچولې دي. له یو خوا ملایانو ته علیحده تنظیمونه جوړ کړي، بله خوا سیاسي تنظیمونه دي، عوامي نشته پارټي، نورې پارټۍ دي، همداسې په کوټه کې
همداسې د منظور پښتون د پښتنو غورځنګ ده، په دې ټولو پسې دوی استخبارات کار کوي. او بله لویه ستونزه د پښتنو دا وه په تاریخ کې، ما دې نه ملامتوي او سیاست بدلیږي، شاید په یو وخت کې عدم تشدد به سم کارو، خو دغه عدم تشدد چې د پښتنو لاسو پښو ته یې زولنې ولچک راچولي دي، دوی په دې نامه د همدغه سندرو سره مخته کړه چې د لاریونو کې سندرې وایي، شعار ورکړي، بیا کښېني، بیا هغوی پورې خاندي. او حتی د همغه مظاهرو د جرګو له منځه تاسو ولیدل چې زموږ مشران یې بوتله ورکوي، ولې فیر باندې کوي؟ پښتانه یې داسې مخته کړه. د پښتنو لپاره لوی یووالی قوت، هلته باید د کوټ او بلوچستان پښتانه، د پښتونخوا خیبر پښتونخوا پښتانه ټول سره یو ځای سي، دا نومونه دوی ورکړي. دا محکوم افغانستان ده، یعنې د محکوم افغانستان پښتانه باید ټول یو سي. که دوی یو شول، پنجابی به له هند نه مې خواته تېري، خو دوی هم په خپل منځ کې یووالی نه لري. تاسو ولیدل چې موږ څومره ترانې او سندرې د محمود خان اسکزي لپاره وویلې، او بیا یې ویلې چې محکوم افغانستان دا د پاکستان برخه ده او زه پاکستانی یم. په دغسې خانانو پسې موږ روانو، پښتانه پسې روانو. خپل مشر باید وپېژني. او اوس چې منظور پښتون د پښتنو حق غواړي، یو ځوان د غږ یې چې کړی په هغه پسې بیا همدا ځینې پښتانه او پنجاب کار کوي چې د ریاست سره غواړي چې یو دی پاتې نه، ډېر د رهبري غړي تر ووژل، زندان ته واچول، چې دا هم په یو نوم بدنام کړي او ټارګېټ یې کړي، او بیا د پښتنو غږ د ابد لپاره چوپ کېږي. که دې منظور پښتون پسې پښتانه لاړه نه، په دې پوه سئ چې بیا به پښتون ته ځان خپل پښتون نه کاري، بلکې پنجابی ورته کاري، او د پنجاب ټول کلتور او قوانین به مني، ارامه به کښېني، ځکه چې ډېر هلې ځلې وکړې. هېڅ چا د منظور پښتون په شان په میلیونونه کسان غونډو ته نه راوښتي. خو دا چیرې ده؟ دا د خیبر د جرګې پایلې څه شوې؟ دا پښتانه دي چې ارامه راسي، ټوپک ته لاس کوي. دومره چې هر ورځ وژل کېږي، په یو وار به یو څو تنه ووژل سي، نور به خپل ازاري مخ سي. ورو ورو هم چې وژني، ورځ تر بلې ختمېږي، یو وار یو انقلاب وکړي، یو څو تنه به مو وژل سي. تر کله به موږ د تاسو دا سیل کوو چې زموږ خویندې، زموږ ماشومان، زموږ ورونه، زموږ سپین ږیري هلته په چک پواینټونو کې ویل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو کې. تاسو وینئ چې کورو ته ورځي، په هېڅ څه یې صرفه نه کوي، په مال، په ناموس. دا به تر کله وي؟ دا د پښتون لپاره پکار ده چې دا عدم تشدد نور د اباسین په سیند کې واچوي، نور فقط د تورې غورځنګ د شمشیر په زور باندې خپله مبارزه وکړي، بله لار نه لري. ښاغلی احساس صاحب، اندر صاحب دغه سلسله روانه ده. دغه اوس کوم بریدونه چې په افغانستان باندې په پکتیکا او په ننګرهار کې وشولو، هماغه پخوانۍ دښمني ده که دا د دښمنۍ یو نوی رنګ بولی یا یو نوې پالیسي ګڼئ؟ دا هماغه زړه دښمني ده چې له پښتنو سره لري، له افغانانو سره لري. هغه اهداف چې په دې دښمنۍ کې تعقیب کیږي، او بیا په اوسنۍ حالاتو کې، په اوسنیو سیاستونو کې ستاسې په نظر باندې څه دي؟ د افغانانو وینې د دوی غوښتنه ده چې تل په شان توی سي او دوی مزي وکړي، افغانستان د دوی تر لاس لاندې، بهرنی سیاست دوی سره د مادنونو قراردادونه دوی وکړي، دلته په خپله خوښه وزیرانو، ولسمشر وټاکي، والیان وټاکي، تل په شان د پخوا کړي دي. او د مجاهدینو په وخت کې دوی د استخباراتو مرتد رئیس حمید ګل چې دلته ارشد مشاور غواړي چې هغه بیا دلته د دوی استخباراتو رئیسان ارشد مشاور اوسېږي، او یا لکه فیض حمید دلته همیشه چای وچښي. خو دا خوبونه نور له اوبو سره راوسوي دي، دا خوبونه یې نه ویني. د یو ښه ګاونډي په توګه یې موږ ته وګوري. د افغانستان د اسلامي امارت لپاره پکار ده چې دغه امنیت ثبات د ساتلو لپاره یوازې د افغانانو د یووالي لپاره هڅې وکړي. تاسو ولیدل چې په هر وارې بمبارد کې، که په بهر کې دي که په داخل کې دي، افغانان د خپل حکومت سره، خپلو امنیتي ځواکونو سره ودرېدل. په ټولو میډیاګانو کې غږ کړ، سوا له یو څو خرڅ شویو د پاکستان د جاسانو متعصبینو چې د پښتون حاکمیت نه غواړي، د پښتون لپاره ژوند نه غواړي، هغو د پاکستان طرفداري سره غږ کړی دی. هغه ډېر کم خلک دي، هغه خرڅ شوي دي، هغه بیا د هېواد ته په درد هم نه خوري، په دې خلکو ظلمونه کړي، لاسونه یې په وینو سره دي. هغه به هېڅکله زموږ وطنداران نه اوسېږي. نو د اوسني حکومت لپاره پکار ده چې افغانان په هغې کې راونیسي، یو لوی جرګه وي چې په هغې کې ټول سیاسیون بیرته درڅانه شي، په خپل هېواد کې د خپل هېواد د بیا رغونې لپاره کار وکړي. تاسو به وګورئ چې دا به
یو لوی بم اټومي پاکستان باندې کله چې افغان سیاسیون ټول په افغانستان کې ټول سره ځای کېږي او د خپل حکومت لپاره فکر وکړي آینده لپاره د خپل خلکو لپاره دا به په خپله پاکستان هر څه دروي او موږ سره به د پخوا په شان چې احمدشاه بابا ورته هند ته به لښکرکشي کوله دا تورمخي پنجابیان به په لاره کې ولاړ موږ ته به تشریفات نیولي وو میټایانې او الواګانې یې ویشلې دا کله د موږ د جنګ توان لري تاسو ولیدل چې 2 میاشتې مخکې پتلونونه په ښارو کې وګرځېدل دا مکار دښمن ده دا که چېرته دته کلک ونه دروي افغانان یووالی ونه کړي دوی به تل دغه لارې چارې پر مخ بیایي او د افغانستان نوم به بدوي غواړي به چې ترهګر به هم راولي او تاسو ولیدل چې 3 ورځې مخکې دوی حمله وکړه له هغه نه 2 ورځې وړاندې سعودي عربستان یې واسطه کړی خپل هغه تورمخي پنجابیان چې اسیران شوي وو هغه زموږ نه خلاص کړل دا خو څو خولې لري دا دومره اساس د انګریز بچیان دي سیاست انګریزي ده تاسو وینئ تاسو فکر کوئ چې دا مسلمانان دي پروژه کې زموږ په خلکو بمبارد کړي دا مسلمانان نه دي په خپل هېواد کې هم انګریزي قانون جري شرم په کار ده د اسلامي هېوادو ته چې پاکستان ته اسلامي حکومت وایي چې خور ورور ته ودیږي نر له نر سره واده کوي لور پلار ته ودیږي ظلم معشت روان ده هلته هېڅ شی د اسلام نسب کې یوازې پښتانو بلوچانو او زموږ هزاره ورونه سندان هغه اسلامي قواعد په مخ بیایي نور پنجاب کې هغه وحشت روان ده د هرا منډوي چې دوی مالیه اخلي په واضح ډول هلته جنس فروشي کېږي دا نړیوال دا اسلامي هېوادونه دا شرم لري چې د اسلامي حکومت وایي دا یو غیر اسلامي کفري حکومت ده فوج سیونیستي ده تاسو ولیدل چې 2 میاشتې وړاندې هغه ته وویلې صاحب ته چې زه ستا په خدمت کې یم چې فلسطینیان درته مړه کړم ویې وژنم دوی هر څه ته آماده دي تر څو په افغانستان کې اور بل وي تر څو افغانستان وسوځېږي د دوی دغه لیونی لومړی وزیر شهباز شریف کله چې د پنجاب ایالت وزیر و اعلی و په هغه کې د مایکونې په سوکال ونه ول چغې ونه کړې چې زه هغه وخت پاکستان جوړېږي چې افغانستان کې اور بل افغانستان تباه شي دا هغه خلک دي هغه زموږ د خاورې دښمنان دي د افغانانو لپاره پکار ده چې پخوانۍ تربګنۍ لرې کړي او د دې مکار دښمن او د نورو اجنبیانو لپاره په کلکې سره یووالي کې آمادګي ولري بیا به تاسو وګورئ چې دا به موږ ته لاس په سینه ږدي او خپله به تسلیمېږي که نه انځر صاحب ستاسې خبره بیا بیرته د پښتنو د اتفاق او د اتحاد خبره د 300 کالو مخکې د خوشحال خان خبره اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو که نه ما به د مغول ګریوان په اره که همغه خبره ده موږ یې کوو زما دلته پوښتنه هم دا ده چې دغه حالت ته موږ څه وخت راځو چې پاکستان ونه توانېږي دغسې پالیسیانو ته لکه څنګه چې تاسو تشریح کړه چې دلته ثبات نه غواړي دلته اقتصادي پرمختګ نه غواړي دلته انساني ژوند چاته نه غواړي دلته وده نه غواړي دلته تمدن نه غواړي او حتی تاسو ویلې چې هغه اسلامي ارزښتونه هم نه غواړي نو د دې دپاره څه لازم دي څه باید وشي چې د دې مخه ونیول شي چې پاکستان نور دغسې پالیسیو ته دوام ورنشي کړلی او څو پورې به پاکستان وتوانېږي د پوښتنې بل اړخ دا دی چې دغه پالیسیو ته دوام ورکړي ګورئ موږ تل جګړې ګټلې دي خو بیا یووالی نه کړی سیاست نه کوو بیا بل یرغلګر راغلی ده په پاکستان مقابل کې هم داسې یو زموږ مشران باید یووالی وکړي که هغه د محکوم افغانستان دی او که د آزاد افغانستان دی اول خو آزاد افغانستان باید سرلوړی سي ښه سیاست وکړي ښه پرمختللی سي جوړ سي موږ په خپلو پښو ودرېږو چې موږ وکولی شو د هغه خپلو ورونو هغه ستونزې هم ورحل کړی شو هغه په قانوني ډول د بین المللي قوانینو په رڼا کې او له بلې خوا د محکوم افغانستان د مقبوضه افغانستان پښتنو ته زه بیا خواست کوم چې یووالی وکړي یو مشر پسې لاړ سي یو غږ ولرئ که هغه هم امام ده که هغه هم عالم ده او که رونان دی ځوان لکه منظور پښتون ده او که هغه هم مجاهد ده تاسو له هغو سره یووالی وکړئ دا فرقې تاسو کې اسیا جوړ کړي دي په خپلو کې هم په جګړه سره چې کامیابېږي هم نه همداسې به ګروپ پاتې نه یو هوډ یو ګوند یا یو تنظیم او یوه لاره یو غږ یو اواز دا زموږ بریا ده هیڅ کله هم په دې بې سره لکه دا 130 کاله چې انګریزي استعمار لاس لاندې وي او اوس یې پرکټی 78 کاله کېږي چې په دې خلکو باندې ظلم کوي د محکوم افغانستان د پښتنو
د خراب ژوند او د خراب سیاستونو لاسه په موږ کې هم اور بل ده. پاکستان دغه پالیسیو ته چې اوس د افغانستان د رسمیت نه پیژندنې نه، همدارنګه د اقتصادي حالاتو نه، د یو جګړیز وضعیت نه د افغانستان د راوتلو او دلته د یو ثبات د راتللو نه وروسته کومې پالیسۍ کاروي او څومره سوء استفاده د دې نه کوي چې په نړیوال سټیج باندې افغانستان سره هم دوی یو بد چلند وکړي، د یو بد ګاونډي برخورد وکړي او هم د هغې نه بیرته سوء استفاده وکړي؟ اول خو د ټولو ګاونډیو لپاره که اسلامي دي، 15 هېواد اسلامي دي او یوازې چین چې اسلامي نه ده، د دې لپاره ډېر د شرم ځای ده چې وروسته له 15 کلو په افغانستان کې یو سرتاسري امنیت تامین شو. د دوی لپاره باید حکومت مهمه نه وای، د دوی لپاره د 40 میلیونه افغانانو سرنوشت مهم وای، موږ باید په رسمیت پیژندلی وای، سیاسي تعامل یې کړی وای. روسیه چې یو کفري هېواد ده چې زموږ غیر مستقیم همسایه ده، ډېره لرې پرته ده، او هغه موږ په رسمیت پیژني. او دا ګوډاګی پاکستان او دا د ایران اخوندي رژیم چې ځان ته اسلامي هېوادونه وایي، همداسې د مرکزي اسیا هېوادونه موږ تر اوسه په رسمیت نه وي پیژندلي. دا هغه څه دي چې دوی لا هم زموږ سره دښمنۍ کوي، غواړي چې افغانستان په انزوا کې پاتې شي او بیا په نړیوال سوژه کې ستاسو خبره په موږ باندې ملنډې وي. د خپلې تورستي ډلې چې خپلې جوړ کړي په موږ یې تهمت کوي، په موږ یې تپي. همداسې په لومړیو سرو کې تاسو فکر کوئ پاکستان لابیګري کوله، غوښتل چې دا د دوی یو لاسپوڅی حکومت اوسېږي، خو کله چې ولیدل چې افغانان کرا کېږي خو غلام کېږي نه، خرڅېږي نه، چې د افغانانو د طالبانو حکومت ولید چې یو افغاني اسلامي حکومت ده، بیا نو مخ واړو، بیا نو نارې سورې د پنجابي شروع کړي دي چې چېرته رسېږي په لیونتوب سره، په بې شرمي سره. ملکي نظامي حاکمان د نړیوال سجو په سر په افغانانو باندې تهمتونه کوي. نورې چې زور ونه رسېده، افغان کډواله بیچاره په داسې ژمي کې په بېوزلۍ سره راوشړل. د هغوی په ډېره بې شرمۍ سره د دوی پولیسو زموږ د خویندو ګاڼې له غوږو له غاړې خلاصې کړي دي، او مور یې په تورخم راوړول او زوی یې وړوکی ماشوم یې په سپین بولدک راوړل، او په د دوی په زندانونو کې زما خویندو هلته زیږون وکړ د ټولو هغو افغانانو لپاره چې اعلان به یې کوو چې جهاد افغانستان، دفاع پاکستان لعنت پکار ده. هغوی ته وویل شي چې افغانان یې په دې سرنوشت مبتلا کړه او دوی ته یې دویم کور ویلی، دا یې خپل ورونه ګڼل. او نن یې ولیدل چې ګټه یې نشته پکې، په موږ په افغانانو څومره ظلم کوي. حتی په دې بسنه ونه کړه، بیا نو نه اختر ګوري نه روژه، بمبار کوي. تېر کال هم په روژه کې په خوست کې په برمل ولسوالۍ کې بمبار وکړ، یو ترهګر ونه واژه. ترهګر له کومه شو؟ دلته مرکزونه شته، دا پاکستان دی چې عام ولس یې شهیدان کړ. تېر کال هم څه کال هم دا ارامه نه کیني. د دې پالیسیو د له منځه وړلو د درولو لپاره د لر او بر افغان ناره او یووالی پکار ده. تاسو وګورئ چې څنګه زر به دا پالیسي دوی تغییر ورکوي یا به ورکېږي، دا حکومت ورکېږي. خو فعلا چې په افغانستان کې د سیاست د میدان توپ د اسلامي امت لاس کې ده، دوی د خپل سیاسي تعامل سم کړي، د افغانانو غږ دې واوري، د افغانانو حق دې ورکړي. دا پخواني پوځیان چې په ایران کې وژل کېږي، په پاکستان کې ریړۍ چلوي، وهل کېږي، ډبول کېږي، دا چې په ترکیه او په یونان کې پراته دي، دا ټول دروغ غواړي. نور مهاجرت هم نه راوړي، خو اول دې دوی غواړي یو قوي قوت دې جوړ کړي. دا هېوادونه چې موږ لکه روسیې په رسمیت پېژندلي وي، دا هند چې کله کله دوستۍ نارې وي، دا څه په درد کوي؟ له دوی نه د جنګي الوتکې هم واخلي، لرې ویشتونکي مزایل دې هم واخلي، هر څه دې واخلي، خپله هم لرو. پنجابی مات ده، پنجابی زموږ د جنګ توان نه لري. خو په افغانستان کې هم یو ښه سیاست پکار ده چې هغه کې ټول افغانان لکه څنګه چې د پاکستان مقابل کې یو غږ دی، د ټولې نړۍ د زبرځواکونو لپاره یو غږ شي، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره لاسونه سره ورکړو. افغانستان وران ویجاړ ده، وران ویجاړ ده. زموږ خلک 2 میلیونه کونډې لرو، 2 میلیونه یتیمان لرو، 4 میلیونه په نشو روږدي یو. د دې تداوي اسانه نه ده. همداسې 12 میلیونه کډوال لرو. په هېواد کې هر څه له بیخي وران شوي دي، مسجدونه وران، مدرسې ورانې، ښوونځي وران، روغتونونه وران. د دې لپاره دا موږ ته نه امریکا جوړي، نه روسیه، نه چین، نه پاکستان. په خپل افغانان په دغه شتمنه خاوره چې پراته دي، خدای موږ ته راکړې ده، او هر یرغلګر راځي دلته زموږ نه غلاوې کوي. 20 کاله په موږ تعرض کوي، 50 کاله تعرض کوي، بیا ځي زموږ هر څه وړي او موږ وږي تږي پاتې یو. ولې موږ خپله د دې شتمنیو نه کار اخلو؟ ولې دې جنتي وطن کې نه اوسېږو چې په دې کفري هېوادو کې
اوسېږو یا په دغه ظالمو ګاونډیو کې اوسېږو چې بیا هلته لیکي موږ ته ډوډۍ خرڅول افغان ته منع دي په ایران کې ژوبڼ کې لیکي چې افغان او سپي ته اجازه نشته پاکستان انعام دی مریم نواز په پنجاب کې انعام کېښوده چې هر چا یو افغانګیر کې دومره پیسې ورکوم په جوماتو کې اعلان وکړل شرم په کار ده چې دوی دغه وضعیت په افغانان راوسته او اوس هم لا موږ یووالی نه کوو اوس هم دوست و دښمن نه پېژنو زه په دې پوهېږم چې سیاست وخت په وخت تبدیلېږي تغییر کوي خو نه د اوس لپاره خو د اتګ عقل کېږي چې دا مرتد دا د انګریز پرکټی پنجابی په موږ باندې ظلمونه کوي د دې ظلم لپاره کلک تړون کلک دریځ پکار ده چې هم د محکوم افغانستان پښتانه بلوچستان او هزارګان خپل ازادي واخلي او هم موږ په قرار شو تر کله موږ څه کړي موږ وروسته د احمدشاه بابا امپراتوري په کوم هېواد باندې حمله کړې ده ارامه ناست یو هر یرغلګر راځي دلته سملوو بیا بل پسې راځي او بیا د ګاونډیانو موږ ته داسې دسیسې جوړې کړي دا ټول هغه څه دي چې موږ باید یو زموږ لپاره پکار ده چې قوت واوسېږو اندر صاحب وروستۍ پوښتنه کوم موږ د خپلو حقوقو دپاره یا موږ د خپلو غوښتنو دپاره یا موږ د خپل هغه درد دپاره ملګرو ملتونو نورو ادارو ته په تمه شو چې هغوی زموږ غږ پورته کړي که هغوی ته تمه نه ده پکار ښاغلی احساس صاحب پرون د ملګرو ملتونو سره منشي اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان ناتوانه ده زور بلای زور ده قوي حکومتونه په خپل سر کړنې کوي د اوکراین جګړه په ایران باندې تخت و تاز په افریقایي هېوادو کې جګړې د فلسطین ناتار نسل وژنه ونزولا په غالت نور هېوادونه دي همدا یمن سودان دا څه ورځ ده بنان د ملګرو ملتونو سره منشي سم غږ کړی چې زه ناتوانه یم زور بلای زور ده هر قوي حکومت خپله کړنې کوي نو افغانان هم ځان قوي کړي چې تر څو دا سرلوړی لوی افغانستان خپله جوړ نه کړو تر څو چې خپلو خلکو ته خپله ملهم نه سو نه امریکایي نه روسۍ نه چینایي نه پاکستانی نه ایرانی نه کوم بل افریقایي زما خلکو ته ملهم کېدی شي دا به خپل افغانان وي خو افغانان باید د خپلو خلکو سره یو ځای شي او حکومتونه هر حکومت چې راغلی د همدې ولس په اوږو راغلی همدې ولس بچیان قرباني ورکړي دي بیا چې راسي هر حکومت زما په یاد دي دا 50 کالو کې چې راغلی ولس خلکو ته خدمت بیا چې راسي خپلې چوکۍ دي مزید دي چټکي دي موږ باید په دې وطن کې وروسته له دومره لویې جګړې نه دغسې یو حکومت چې خدای اوس راکړی امنیت ده دا زموږ مشران یې هم اساسي قانون جوړ کړي د خلکو حق دې ورکړي د نړۍ اسلامي هېوادونو ته راغله او افغانان خوله ورته خلاصې کړې وچې شونډې م نورې د ډېرو وړاندیزونه چې وروره خو موږ خپله ملامت یو تاسو ګورئ چې په خپله خپلې پښې ویو د دې لپاره زما وړاندیز دا ده چې د ټولو ستونزو لرې کولو لپاره د افغانانو یووالی او افغانان د خدای پاک د هغه دین چې ډېر محترم پاک ځوان دین د اسلام مقدس دین ده موږ ته راګلی دغه په رڼا کې هر څه په مخ بوځو خو مدني قوانین باید ولرو د نړۍ سره سازش وکړو موږ په 21مه پېړۍ کې یو نړۍ اوس یو کلی ده په دې کلي کې موږ یو کور یو موږ ته نشو کولی چې په خپل سر قوانینو شرایط ولرو منم چې هر هېواد ځان ته کلتور لري حکومت خپله جوړو د بل چا حکومتونه نه غواړو لکه راولپنډي و د بل خو کله چې حکومت جوړېږي موږ باید په راتلونکي د افغانانو لپاره یو ښه راتلونکی ولرو افغانان باید کډوال نه شي دا کډوال باید بیرته راسانه شي افغانان باید په جبري توګه راسانه شي یو سلسله مراتب پاکستان او ایران سره وغږېږي د ملګرو ملتونو سره په دې ظلم چې جایدادونه یې پاتې کېږي موټر یې پاتې کېږي عسکري دوکانونه یې پاتې کېږي په وهلو ټکولو باید راسانه نه شي دا ټول د افغانانو د اوسني حکومت د اسلامي امارت دنده ده چې باید لاس په کار شي ډېره مننه اندر صاحب کور آباد چې په باس کې مو راسره برخه واخیسته او تر دې وخته راسره پاتې شوئ کور ودان ښاغلی عابد احساس صاحب له تاسو نه مې ونړئ مننه چې ما ته وخت راکړې له تاسو سره مرکه ولرم کور ودان سلامات اوسئ درنو لیدونکو له ښاغلي احمد خان اندر صاحب سره د نن باس همدومره و تر بیا د الله په امان